نن راوتی یم بارستان سیمې ته. 15 ورځې پاتې سي، هر سړی پوه سي اختر ده نو. څنګه راغلی یې دلته؟ ولا اختر راغی، اختر ته یو جوړ کالي کومه. چا کالي دې خراب کړي ورته نه دي خراب کړي تر اوسه؟ هو دا خو راځي، دا خو راځي، دا خو عموما خبره ده. یاره داسې وخت هم غلی چې 3 شپې مې سر په سروي کې تېرې کړي. له بارستان تر خوشحال خان راغللو. زه به بهترینې خولۍ تا ته راواخلم، ستا د خپل ذوق بیخي والا بیخي ماشاءالله بیخي یعنې سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د وینډو اف افغانستان درنو کتونکو هیله لرم چې راته روغ رمټ ووایي. نن راوتی یم بارستان سیمې ته. دلته به د اختر لپاره درته خپرونه چمتو کړم. اختر را نږدې دی، د خلکو سره به خبرې وکړم، دوی اختر ته څه کړي دي، څومره مدګیانې نیولې دي، د خیاطانو ژوند به درته انځور کړم، د خیاطانو کاروبار به درته وښایم چې دوی څومره کار شوی، د پخوا په پرتله یې کم شوی دی که زیات شوی دی. اوس لونګۍ، واسکټ، کالي او دې ته ورته افغاني دودونه یې را ژوندي کړي دي. د هغې په اړه به هم ورسره خبرې وکړم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې. جوړ یې؟ صحت یې ښه دی؟ خیره خیره. نوم مبارک څه شوی دی؟ نوم یې اسدالله. په بارستان کې خیاطي لري، څه کاروبار څنګه دی؟ بارستان کې والله شکر ده، ښه ده، کاروبار ښه ده. دکان لرو، بس کارونه دي، اختر کارونه لږ زر. بازارونه ښه دي، ګرم دي. ګرم دي؟ ګرم دي. او نور ورځې په کمکي اختر کې ډېر ګرم وي که په لوی اختر کې؟ والله کمکي اختر کې خو ښه چې خلک ډېر مخکې نه روژه چې اول روژه مو نیوله، اختر ته دومره شپې پاتې ځي. او د لوی اختر چې د 15 ورځې پاتې سي، هر سړی پوه سي اختر ده نو. بیا نو یو ځلې بیروبار رش ډېر سي. یعنې کمکي کې مغه یوه میاشت ټارګېټ وي؟ یوه میاشت وي. او د لوی اختر کې بیا 15-20 ورځې نو. یعنې اوس کالي اخلی؟ یاره داسې خاص مشتریان نه اخلو، ډېر نه، ځکه چې کارونه هم زیات دي. داسې ورو تا غوندې ملګری او بل څوک چې راسي ورته تیکې دي کومه ځای راوړئ؟ رختونه څه رقم دي؟ تیکې خو زمونږ سره 3 رقمه تیکې دي، چینایي دي، هندي، پاکستاني. 3 رقمه تیکې دي او ښه کوالټیانې دي. کوم یې ډېر قیمته دي؟ والله قیمت پاکستاني لږ زر نسبتا قیمت دي، هندي هم قیمت دي، خو برابر دي نو. د کاټن بیا به د پاکستاني کې رسي؟ او کاټن پاکستاني هم لري، چینایي هم لري، خو پاکستاني ښه کاټن دی. داسې یو کس ته راغلی چې مثال یو جوړ کالي 15,000 افغانۍ کړي وي؟ یاره اوس خو نه، جمهوریت وختو کې داسې وختونه راتل چې مثال یو جوړ کالي به 3,000 3,500 ته واردل، او دا کاټن کالي اوس هم زموږ جوړو تقریبا 2,500 3,000 دغسې قیمتونو کې تمام. خط کالي، د واسکټ او نور شیان؟ نو صرف کالي، دا یو کمیس او پرتوګ بس. دلته د واسکټو رختونه هم لیدل کېږي؟ او بالکل د واسکټ رختونه هم لرو، ښه رختونه مشهورې کمپنیګانې دي، د هندي دي او چینایي والا دي، ښه ټوټې دي، کشمیري دي. یو واسکټ په څو افغانۍ باندې ګنډی؟ یو واسکټ موږ جوړو تقریبا 1500 1400، اخري قیمت 1400 پورې. هر ډیزاین چې وي، او داسې ډېر ډیزاین چې عادي وي هغه خو کار کډې جنجالي عموم کې عادي دی واسکټ، او دغسې یخناف ته ستا غوندې او داسې څو یخنونه چې موږ نور لرو دغه رقم دي. نو بیا اوس د واسکټو بازار ډېر ګرم و که د کالیو؟ والله کالي خو اوس کالي واسکټ اوس دواړه ګرم دي بازار، ځکه چې هر سړی یو جوړه کالي اغوندي او واسکټ هم باید ورسره ولري. یعنې د کار نه ډېر راضي، ډېر خوشحاله؟ والله شکر دی الحمدلله. یو لنډ پیغام دې اورم. بالکل، بس پیغام زموږ ټولو وطنوالو ته وروره پیغام سلامونه وروره، لکه داخل کشور کې بیرون کې دی زموږ وروره دا برنامه چارودلې زموږ طرفه ډېر سلامونه ورته ورکړو، او بس وروره خپل وطن کې اخته خدمت کوو خلکو ته، او خوشحاله په خپل کار روزګار او په وطن کې. ډېره مننه. موږ هم درته راغلو چې اول دې خیر اوسې، سلامت اوسې، څه خدمت درته وکړو. خیر اوسې.
وعلیکم السلام. خیر الله. خیر صحت خیر دی؟ جوړې ته ګرم خبره په خیر تو خو لازم په خیر خیر راغلی انشاءالله. خیر. شکر د خدای په خیر. خپل خیر په خیر اول د نور ته ویا نوم مې رستم دی دلته بارستان کې دکان دلته خیاطي دکان لرو ممتاز په نوم باندې تمره وخت کې دا کار دکان دی جوړ کړی دا تقریبا 10 کاله 11 کاله کېږي همدغه ته فقط کې استاد کې نور شاګردان نشته نه زه استاد ما مشهور مې نه هغه کور کې یو راته دغه د بل روډ ده درې کسانې دي دکان اخترم نږدې ده چې چا کالي دې خراب کړي او تر نه دې خراب کړي تر ځاتمان لاس کوله کې ډېر عمر دی کنه څه خاطر سب کیږي ولا شکر د خدای نه راضي یو منشي را سره دکان کې جوړه چکی ایته پیاچی چې مشکلي هغه وخت کې کاریګر پسې واپس لیږو هغه موږ ته صحیح کوي بیرته روډ نو مشتری ته دا غنه نه پاتې چې جوړه خراب یا کور نه واپس راپس دا تر څه نه مطلب مې دا دلته د کوم وخت مثال کالی درکړي د محتوا ګنده تان ته سوي ودر انسان یا تو ډیر ګرمي یا د شاګرد بوتو کړي وي سوي ودر نه او دا خو راځي دا عموما خبره ده کوم وخت دا شوی دي چې مثال تا ورته ویلی وي چې زه کالی ګنده د شاګرد ګندلی وي او شاګردان او کیږي ډېر د موږ نشو ته ټول کار ته ګنو شاګردان بیا ګنو او ته واده خپل ورکړي خپل مور کړی کله کله کی دکان کله دکان کې خپل ته د بارستان کې عموما دا شی ده چې استادان دلته نو شاګردان کار کوي استادان د دکان کې د تکه خرته ناپ دا شان نور هغه پکې نشته او په جالب خاطر درته وي در لاس یو لاس کاله یو ورځ یو مشتری ته مې څلور جوړې ورته راته ویل کړه راته جوړې کا ته کې نو ورته کاټ کې واره څلور جوړې وي نو چکور ته لاړ واپس راغی چې کله کالی ول دا خو مانه دي خوښ کړي نو کاټ چې وروړه کاټ کې مورته ویل ته کاټ دراکا چې کاټ یو کته مګه ته کې ټول وي ونه تاسو ګروپونه لګولې دي د ګروپونو کې یو رقم ښکاری او هغه بل لګم دي نو دا یو ډېر جالب و چې ورته دا خو مانه لري کړی ډېر یو موږ راغلی یو پښتنه دی وکړل مهرباني راغلو تم پیدا کړل خوشبختانه نو د پاکستان کې ډېر ماشاءالله خانه نوم دی او ژوندې دا باندې مهرباني یو لاند پیغام دی اورم چې د هوادوالو په زړونو ته یو پیغام وایي خاطر ټول ته مخکې مبارکي ډېره مننه مهرباني هوادوالو په ممتاز خایتۍ کې یو د مشتری ولاړ دی ورسره غږېږم چې دی ولې راغلی سړی مشي جوړ یې په خیر یې نوم دې څه شی دی صادق تخلص لرې څه شی دی صادق خیبر تا نوم چې دی د ما نوم شینکای احمدي تخلص دی چې احمدي دی که نه څنګه راغلی یو دلته ولا اختر راغی اختر ته یو جوړ کالی کوم والا بېشکه ښه ښایسته کالي نو استاد به ښه ښایسته کالي درته وګڼي تاله کالي کوي که واسکټ هم کوي خالي به کالي وکړم واسکټ ولې نه کوي واسکټ یې ما ته ښه نه بري ولې دغسې خو ډېره ښه قد باډي ښه ښکارېږي در سره که نه ښکارېږي ولا لږ هغه ښکارېږي ډېر ناوخته نه یې راوتلی داسې نه وي چې اختر نږدې ده ویې به ګنډي که به ونه ګنډي پوښتنه مې ته وکړم که ګنډي ما ته کوئی ګنډي ښه ملګری دی دی لږ ځانه مې ته وګنډه ولې خفه یې ولې کرجان یې ډېر کمرې ته وګوره کوم ځای د خوست چېرته اوسې اوس کاتې مامونینو کې ښه ډېر ښه نور د مادګیان د اختر دپاره څه شی نیولي فقط کالي دې کړي ولا کالي مې کړي دي چکر یې به لګي وو الله بېشکه نو انشاءالله چې ښایسته کالي کوم رنګ کې تور سپین هلته دی هغه رنګ کو سرمایي رنګ کې الله بېشکه خپله خوښې کوې که بل چې فرمایش دی خپله خوښه بل چې فرمایش نه دی صحیح ده نو ډېره مننه چې وخت راکړې خیر څه مننه خدای په امان سړی ماشین جوړ یې نام تو چیز کا زریولا از کجا هستی؟ از کابل. یه خطی زنان است؟ بله زنان چطور است. کار باش؟ حالا شد از فضل خداست میگذره. چه تغییرات آمده؟ تغییرات؟ حالا تغییرات بقدر جدی نآمده، صرف همین تغییرات همین آمده که اندازه باید نگیرید. سرا باید اندازه خودشون بیارن، اندازه خودشون بگیرن، دیگه کدام مشکل دیگه نیست. چه رقم کالا را می‌دازید؟ والا هر مدل کالا رو می‌دازیم. این یا مفیلیس یا موردزی میشه ساده نیست، یا گندسی شام گندسی یا مفیلی است دیگه. هر مدل کالا باشه است. قیمتاش به چقدر؟ قیمت ها مناسب از نظر به کارش است که چی کار میخواهد، نفر چی میخواهد کار کنه.
نظر به کار است که اگر پیرن ساده باشه خب ارزان است، اگر نه که موردوزی داشته باشه و چرمدوزی داشته باشه و یا حکاری و دیگه داشته باشه قیمتش بلندتر میشه دیگه. یک تا خاطره از حیاتی والا خاطره زیاد است بیادر، خاطره است که بسیار عجیب و غریب گفت. یک کسی یک روز از مشتری ها لباسای خود بود رفتن لیسه مریم، تا لیسه مریم رفت لباسا رو روی موتر تاکسی لا کرد. بر من زنگ زده که بیام میگه که بیلی از خدا چطور کنم مسعود محفل داری تا تکیش برسان تکر پس آورد دیگه تکر شب ماجیشتیم تا صبح برش دیگه لباس دوختیم. یک پیام که تو انتم میشه والا پیام بمی دارم که خداوند یک سال سفار بیاره، مردم راحت و آرام زندگی کنن، تپولی که دیگه از شکر که جنگ جدال خلاص شد. اینمی پیام است، بهترین پیام است. زنده باشید. لا بارستان تر خوشحال خان راغللو د دې ځای د خیاطۍ او د دو کالیو نرخونه به وګورو. دلته خلکو څه کړي دي، څومره مادهګانې نیولې دي. حسن عباسین خیاطي تر سترګو کېږي ورځو له مسؤل کسانو سره غږېږو، دوی د کالیو قیمتونه څه ډول زموږ سره ملتیا وکړي. سلام علیکم. علیکم سلام. جوړ انشاءالله بخیر. خیر ستې ښه دی خیرت. نوم مې اجمل. په خوشحال خان کې خیاطي دکان لري؟ او دلته مې دکان دی، دلته مې کاروبار دی. څو یې ګنډې جوړ کړي؟ څو ګنډې؟ ساده جوړه په 400 افغانۍ یوه جوړه وه. او بیا که رخت ورسره اخلي هغه ځان ته کیسه ده. هغه خو ځان ته ده وه. ټول په څو د قیمت جوړه په څو دي؟ قیمت فرق لري، 1100 افغانۍ هم رسي، 1000 افغانۍ هم رسي، حتی 800 افغانۍ ته کې پورې فرق لري. څو کسان کار کوي دلته 9 نفر. کاروبار انشاءالله ښه دی که نه؟ ښه دی رختونه کومه ځای راوړی؟ دا د منډۍ نه راوړو، خو د هغه نه پوهېږو چې دغلته به د کومه ده. څو شپې ویښ پاتې شوی تر اوسه؟ فعلا په دې اختر کې فعلا خو ښه یو، در ډېر نه یو بیا خو نو تر اوسه وخت پاتې و هغه. څو شپې ویښې تېروئ؟ یاره داسې وخت هم غلی چې 3 شپې مې هم سر په سر ویښې تېرې کړي. د ورځې بیا خوب مو نه یو ساعت تا نیم ساعت داسې که خوب هم کړی ډېر نه. یوه سترګه خوب یوه سترګه خوب د ورځې که یوه سترګه هم کړی. یوه جالبه خاطره دې اورم د خیاطۍ هغه کې ډېرې جالبې کیسې کې کله کالي ورته وسوځي، کله یې شاګرد وګنډې دوی ته ووایي چې ما ګنډلي. کیسې ډېرې کیسې هغه کیسې ډېرې شته، هغه ډېرې شته. یوه وکړه خو ډېرې بیخي ډېرې دې ووایي. هغه د یوه خاطره مخکې د ما ورور مې په د تېر سیزن کې د اختر کمکي اختر کې د یو ورور مې په یوه شپه کې یو د هغه بین قیچي کړی و، دغه د ده سر یې قیچي کړی، یعنې د ده ترمیمول بیرته ډېره مشکله ده. یعنې بیخي یاخته کېږي. یاخته کېږي، دوی جوړې ته وسوځوي. یعنې په هغه شپه داسې سرګردانه وم تقریبا وجوړی ما ته په یوه شپه کې تاوان ورسوی، خراب یې کړې و په یوه شپه کې. دلته نشته هغه نفر؟ هغه نفر نشته، نو اوس مکتب ته به تللی. نوی به کار زده کوه حتما؟ نوی هم نه پوهېږم چې دی بېخوی تاثیر وکړي څه کیسه وه. داسې نادره یې کړه؟ داسې نادره یې کړه. یو لنډ پیغام دې اورم نور دې وخت نیست. بس تاسو ټول هېوادوالو ته د مخکې د مخکې اختر مبارک. درنو هیوادوالو د بهارستان نرخونه مو وکتل، د خوشحال خان نرخونه مو وکتل. نو دلته راغللمه زموږ خپل افغانی دود لونګی، د ده سره به خبرې وکړو د لونګۍ له کومه ځایه راوړی دی او قیمتونه یې څه ډول دي، مشتریان زیات شوي که کم شوي. سلام علیکم ورور سړی مه شې. بخیر جوړ یې؟ خیرات دی؟ بخیر یې؟ تاسو ښه یې؟ په درلود سر کې د که نوم راته ووایه. زما نوم محمد کامل دی، د میدان وردګ ولایت تخلص تنګځای. ډېره مننه. فعلا شخصي کاروبار مې شروع کړی دی. ډېر ښه دی کړي. څنګه د کاروبار دی شخصي کاروبار دی؟ الحمدلله دا شخصي کاروبار خو بیخي الحمدلله ښه دی، ځکه چې سړی په خپل واک اختیار کړي بیخي الحمدلله بازارونه هم سم دي، نو روزمره ښه ده، ژوند چلېږي شکر الحمدلله. څه شی لري؟ عطر، لونګۍ که نه خولۍ او له موږ سره تقریبا 80 قسم عطرونه دي، هر قسم عطرونه چې زموږ مشتریان راځي موږ سره شته دي. هر قسم واسکټونه داخلي خارجي، قنداري، پاجونه راسره دي، ماج راسره ده، خولایګان هر قسم راسره دي، واسکټونه، پاجونه، لونګۍ، ابریشمي لونګۍ. نو همداسې لکه دا واړه د ځوانانو د سمالونه، خولایګانې، یعقوبۍ،
رازقۍ هر قسم خولۍ ګانې پکې شته دي. په خولۍ کې کومې خولۍ ډېرې په کش کې دي؟ اوس خو د خولۍ بازار ډېر ګرم دی. اوس وخت کې خو فعلا چې د یعقوبي خولۍ بازار کش ده، ډېر خلک ځوانان یې خوښوي اکثریت هماغه خولۍ ډېرې بازار ته وځي. مخکې وختونو کې به خلکو لونګۍ نه اخیستلې که نه، دریشي به وه، اختر ته اوس کالي دي، واسکټ دي او څنګه لونګۍ خولۍ ډېر عطر. څومره کاروبار یې ښه دی د لونګۍ اوس وخت کې؟ نو دا شکر الحمدلله ځوانان هم راځي، قاري صاحبان هم راځي، مولوي صاحبان هم راځي. نو د لونګۍ او د خولۍ کار اوس بیخي الحمدلله زیاته، حتی چې لونګۍ اخلي یا خولۍ خوښوي بیا عطر هم ورسره خوښوي. هر قسم اکثریت سره نومونه دي د عطرو، هغه نومونه ته وایي موږ په همغه نوم باندې بیا عطر ورته جوړوو. کوم عطر ډېر خرڅېږي؟ اوس وخت کې ډېر عطر مسک پیغمبري ډېر خرڅېږي او برج خلیفه او مسک الوکیل دغه عطرونه ډېر خرڅېږي. لونګۍ دې کومه ته یوه لونګۍ موږ ته راواخله، ښه لونګۍ. یوه ښه لونګۍ به تاسو ته راواخلم، ابریشمي لونګۍ پوه شوې؟ دغه اصلي لونګۍ ګانې دي پوه شوې؟ ته ماته یوه خولۍ راواخله، هغه خولۍ ماته راواخله، څه ترې راواخله ماته کومه خولۍ به زه به بهترینې خولۍ تا ته راواخلم ستا د خپل ذوق څخه هغه باندې چې چېرې سره مې ولګي، چېرې سره دې ولګي. دا یوه ښه سنګینه خولۍ ده ماشاءالله، سر ته به دې برابر یې انشاءالله. ډېر یو حال په سر دې کېدی بیخي والله بیخي ماشاءالله بیخي قیمت نه فرق دی. دې قیمتونه څه رقم دي؟ دې متوسط دي، رقم د مثال 1000 روپۍ 1100 1200 داسې راځي موږ ته. بیا مشتریان رقم دا خو دکانداري ده که نه، خو دا خو معلومداره خبر ده چې دو چند ګټه خو ورسره متاسف شکر ده الحمدلله درس مې تحصیل هم کړی ده، حرامه ده که نه، او سود ده دو چند ګټه. نو په دې کې موږ ته 200 یا 900 روپۍ پاتې کېږي، هماغه موږ په دې قیمت باندې خرڅوو. مثال 1100 موږ ته راځي او فاینل موږ دا خولګۍ په 1400 روپۍ باندې موږ خرڅوو. لوړې خولۍ په څه ډېر لوړ قیمت؟ لوړ قیمتونه تر 2500 سره تر دې لوړ شته چې ټاپ دکان کې نه بل ځای کې؟ بالکل شته، هو تر 15000 تر 2000 خولۍ ګڼل. ای څه رقم خولۍ دي؟ هغه کار ډېر سوی ده کې نور د شو یو ډیزاین ټول یو قسم ده، خو د پوخ کار کې سوی ده او په هغه دوام ډېر کوي، ډېر وخت به دوام کوي. ډېر وخت دوام کوي. د دوی منزل څه رقم دی؟ په چوش کې منزل کې زه فکر کوم بوره کې منزل کې بیل بوره کې مې اگر اکثر دي پرس سوي دي، پوسو کلکې دي، دا لزر نرمې دي پوسو، دا به مشکل نه چوکاټ کې منزل کېږي، بوره کې لزر یا مو ساتل کېږي. نو هغه حاصل خو لږ څومره چې خبر کې ادي وبو کې منځم د په طریقه باندې زر کیفیت لاس نه ورکي. ډېر مننه چې وخت راکړی. خیر کوم خوشاله اوسئ. نړۍ مننه چې وینډو واف افغانستان سره دا وه د دې ورځې خپرونه چې ما احمدي درته وړاندې کړله. په بارستان کې مو پایل وکړ او په کمپنۍ کې مو پای ته ورسوله. تر بیا بلې خپرونې مو په پاک راز سره.